سلامونه او نیکې هیلې. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ یو ډیټابیس له صفر څخه زده کړو. دلته ما د خیاطۍ لپاره ډیټابیس جوړ کړی، خو تاسو په دې طریقه د نورو ډېرو کارونو لپاره ډیټابیسونه په همدې ډول جوړولی شئ. تاسو دلته ګورئ چې دلته آی ډي نمبر دی چې دلته ما د تلیفون شمېرې لیکلي، یعنې کولی شئ چې د مشتري شمېره د هغې آی ډي نمبر وګرځوئ. همداسې نوم، دلته قد او نورې اندازې دي. او دلته هم یو د سفارش صفحه ده چې په دې کې دی کله سفارش ورکوي، نو دلته کولی شي چې یو آی ډي نمبر ولیکي. لکه زه راځم اوس یو آی ډي نمبر رااخلمه. تاسو کولی شئ چې دلته مشتري ته ووایئ چې یو آی ډي نمبر خپل آی ډي نمبر ووایي، دلته یې ولیکئ، دلته بېنوم راشي. نو د جوړو تعداد ولیکئ او دلته د پیسو مقدار ولیکئ او اډوانس کې څونه درکړي هغه ولیکئ. دا به بیلانس درته وښیي. تاریخ د تسلیمۍ تاریخ ولیکئ او دلته کوم تسلیم کړي چې کله او دلته چې کله هم تسلیم کړي نو هو ولیکئ، او که نه وي تسلیم کړي نو نه ولیکئ. او دلته هم دا زموږ د ټولو میاشتو فروشات، یعنې مجموعه د نرخونو ده، یعنې فروشات دي، او دا هم څونه قرضونه په خلکو خوا دي، دا ټوله مجموعه موږ ته ښیي. دا میاشت په میاشت موږ کتلی شو چې اوس د مۍ د میاشتې ده، همداسې که اپریل ته ځو نو نشته دلته، ځکه چې موږ فعلا د مۍ دپاره لرو. او که د دوو میاشتو د درې میاشتو یو ځای ګورئ نو داسې، او دا د ټول کال د ټول وختونو دپاره ده. نو راځو چې دا څنګه جوړوو. لومړی راځم دلته زه یو صفحه ما دا صفحه جوړه کړې ده، او که تاسو غواړئ چې صفحه ښي لاسته راولئ نو دلته به پیج لیاوټ ته راشئ. پیج لیاوټ کې به شیټ رایټ کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ په دې خانه کې، چې دې خوا ته دلته به راشئ. دلته به آی ډي، نوم، قد او داسې دا نور معلومات. زه لنډ دغه معلومات رااخلم، کاپي وهم او دلته به یې دوباره پیسټ کړم تر څو کار لږ مخته ولاړ شي. ښه، راځم دلته به اوس نمبر وهم، مشتري ته به ویم چې شماره دې خپله ووایه، نو هغه به تاسو ته خپله شمېره ووایي او تاسو به هغه ولیکئ او دلته به یې نوم ولیکئ. زه دا یو څو دا معلومات د همدې ځینې رااخلم، تیار دلته لیکل شوي دي، دا به کاپي کړم تر څو کار مخته ولاړ شي. نو دا به داسې دلته ولیکم. دا مې ولیکل او دا صفحه زموږ د مشتریانو د حسابونو یا اکاونټ صفحه شوه. اوس به زه راشم یو بله صفحه به جوړه کړم. دلته به راشم د ښي طرف ته، دلته به هم آی ډي، نوم او جوړو تعداد، دا به ترې کاپي کړم ده او را به شم دلته به ترې پیسټ کړم. مخکې د دې نه چې زه دلته فورمول وکاروم، راځم دلته د تمرین حسابو ته، دا به راشم دا به انتخاب کړم او بیا به راشم دلته انزرټ ته، دلته به دا ټیبل کلیک کړم. دا به زه اوکې وهم، دا به هم چک مارک وي، نو دا به اوکې. دا اوس یو جدول ته واوښتو، د اکسل جدول ته. بیا به راشم بېرته د سفارشونو صفحې ته او دلته به دا فورمول وکاروم، مساوي وي لوک، دا فورموله ده، دا باندې کلیک کوم. او اوس دلته ګوره ټیبل ویلیو، لوک اپ ویلیو چې شی پکې ګورو موږ دلته دا آی ډي نمبر چې دلته چې شی لیکو هغه باید دلته د هغې نوم دلته راشي. نو راځم بیا کاما، بیا ټیبل ایرې، دا جدول هم دلته ښیي چې کوم جدول نه یې واخلو، او دا جدول ورته انتخابوم. صحیح شو. بېرته خپلې صفحې ته ځم، سفارش، بیا کاما او بیا راځم دوه، ځکه د نوم کالم چې دی په هغې جدول کې دوهم و. بیا راځم فالس، یعنې اګزاکټ معلومات راکېږي، که نه وي بیا دې بل شی نه لیکي. اوس بند کړم دا. اوس راځم دلته به یو آی ډي ولیکم. راځم د دې ځای نه یو آی ډي رااخلم، یا مشتري ته ویم چې بیا خپله یو آی ډي ووایي. او اوس که دلته زه یو آی ډي ولیکم نو ګورم چې نوم راځي که نه. نو دا مشتري ته به ووایم چې ما ته بیا نمبر ووایي، او دا دې نوم یې راغی. اوس به د جوړو تعداد ولیکمه. پر مثال دا واسکټ دی 1500 او 2500. دلته به ما ته وایي بیلانس وښیي، یعنې قرض، چې زه به مساوي ولیکم، بیا به دا خانه انتخاب کړم، منفي دا خانه.
دا د بیلانس وښودل شو. سفارش یې کولی شي او سفارش ولیکئ چې په هم دی یو سفارش وي. دلته تحویلي نیټه او دلته چې کله تاسو تسلیم کړو صرف ولیکئ هو، او که نه وي تسلیم کړی نو نه ولیکئ. زه راځم یو څو دانې آی ډي ګانې د هغې ځای نه کاپي کوم، دلته یې لیکم. لومړی راځم دا هم یو جدول ته اړوم، انسرټ ته، او بیا به اوکې کړم. اوس راشم یو څو دانې آی ډي ګانې راخلم او دلته یې پیسټ کوم. دا ګورئ نومونه ټول راغلل. نو د جوړو تعداد ولیکئ. اوس دا کې دا هم ټول زه دغه پوره ورکړي دي. فرض مثال دې کسانو پیسې پوره ورکړي دي. او اوس او دا تاریخ هم زه ټول دا یو تاریخ وهم. ښه، د دې دپاره اوس دلته ګزارش چې پکار دی هغه به څنګه جوړوو. تاسو به لومړی په دې جدول کې کلیک وکړئ او بیا به راشئ دلته انسرټ ته. په انسرټ کې پیوټ ټیبل او دا به بس همدې باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دا به انتخاب کړئ او دلته به یو خانه ورته انتخاب کړئ چې دې ځای کې زه جدول غواړم. اوکې به ووهئ. بیا به د دې خانو نه تاسو مجموعاً نرخ راوهئ، په ویلیوز کې به کېدئ او اډوانس به هم راوهئ، دلته به کېدئ. دا نور بند کړئ. بیا راشئ دلته په پیوټ ټیبل کې دلته انسرټ ټایم لاین دا به کلیک کړئ، انتخاب یې کړئ، اوکې کړئ او دا راغی دلته کېږدئ. نو دا اوس د میاشت په میاشت باندې موږ ته حسابونه کوي. مۍ میاشت ده نو د مۍ میاشت دا د حساب د ټول کال لپاره دا انتخاب کړئ. دا به د ټول وختونو حسابونه ورته کوي. دا ویډیو مې چې تاسو زده کړي وي البته لایک او شیر هم هېر نه شي.